یو وخت یو سړی چیرته په سفر روان و. شیطان هم ورسره ملګری و. د سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن د لمانځه وختونه تیر شول، خو سړي یو لمونځ هم ونه کړ. شیطان ورته وویل چې نوره زما او ستا لاره جدا ده، زه درڅخه ځم. سړي ورته وویل ولې؟ شیطان وویل ما له یوې سجدې څخه انکار کړی و، له جنت څخه وویستل شوم او د شیطان نوم راباندې کېښودل شو. تا نن له 4 سجدو څخه انکار وکړ، نو زه ستا په انجام ویریږم، ځکه غواړم له تا څخه لرې وتښتم. آیا تاسو پوهیږئ چې کله تاسو دغه ویډیو نشروئ نو شیطان کوښښ کوي ترڅو ستاسو مخه ونیسي، د دې لپاره چې خلک لمانځه ته توجه وکړي، نو هر څومره چې کولی شئ نشر یې کړئ. پښتو اسلامیات